مشران شکر دی دوره جمدي دي د هلکانو خو به یې څه نه وایي وادي دا مشرونه جمدي ډېر ښکلی پروګرام او ډېر ښکلی پوزیشن روان دی. الله دې دغسې پروګرامونه په پښتونخوا کې نور هم ډېر کړي چې د پښتنو د پښتو سره او د پښتنو د یو بل سره مینه پیدا شي. بس شعرونه به دغه ووایم تاسو ته په پښتنه مینه باندې چې د دغې راز د دې غرض د سواله څوک خبرېږي د دغې راز د دې غرض د سواله څوک خبرېږي زما د ستړي ژوندانه د خاله څوک خبرېږي او صرف د شعر په اورېدو مې خلک وا وا کوي نور د دې شعر د جوړېدو د خیاله څوک خبرېږي صرف د شعر په اورېدو مې خلک وا وا کوي نور د دې شعر د جوړېدو د خیاله څوک خبرېږي او زه خیر د هر وخت په راتلو د مجبورو منه خو کله ناکله خو راځه مې خواله څوک خبرېږي او دغه څو شعرونه نور چې څنګه چې په اوړي او په ژمي باندې نور بدلیږي نو داسې د وخت یاران د وخت سره اکثر بدلیږي او زړګیه ما به درته وې خو تا به نه منله چې ښکلي ډېر پورې په چل او په هنر بدلیږي مننه چې زړګیه ما به درته وې خو تا به نه منله چې ښکلي ډېر ګورې په چل او په هنر بدلیږي تا ته به هر سړی د ځان په شان ریښتونې ښکاري خو دا د باور نه دي دا خلک ګورې زر بدلیږي او هغه خو اوس لا د جنون په لاره تګ شروع دنیا به بله وي ملګرو چې اوتر بدلیږي او دغه څو شعرونه به نور هم په پښتنه مینه ووایم چې ستاسو په کوڅو کې د خپو پلونه به مې پاتې شي دغه د شعرګر د ټولو پښتنو ته چې ستاسو په کوڅو کې د خپو پلونه به مې پاتې شي او زه به ترېنه لاړ شم خو یادونه به مې پاتې شي او بیا ورته زما په سترګو ګوره که د یاد شوم او ځوړند خر دیوال ته تصویرونه به مې پاتې شي او لږ څه ته مې پرېږده مرګه دومره زر مې مه وجنه زړه کې ډېر نیمګړي ارمانونه به مې پاتې شي او دغه سرمایه مې د اوتر جنون نه ډېره ده او خیر دی که زه مړ شم خو شعرونه به مې پاتې شي او دغه څو شعرونه نور هم په پښتنه مینه چې د کوم یو نظم وایه ارمان چې زه استاد سرجیم ناست دی گوهر نویز صاحب او رحمان صاحب تر ډالۍ وي خالد رحمان صاحب ظاهر شاه تاسو په دې نظم باندې خوشاله چې په ما باندې په سټیج نیو بهیږي وایي د استادانو د برکته کنه دا خو نظم دی چې ژوند مې ټول تیر کړی ښه په ناز او په انداز وي بیا دې نظم دا وضاحت کوم چې زه په خپله شپنکی یم او کله کله چې مې څاروي ډېر ستړی کړي نو دا مې هغه تمنا کړې دي په دې ګورې استادان خفه کېږي نه چې ژوند مې ټول تیر کړی ښه په ناز او په انداز وي او چې ستړی مې څاروي کې وام چې ځم چېرته استاز وي او 40 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیوټي وي چې سهار څه ټایم راتللی بس زما خپله مرضي وي جمعه چوټي مې خپله وي اتوار مې سرکاري وي امیر خان صاحب زموږ سره هغه کار وکړه لکه چارباغ کې چې په پېشمني کې سړی سسکي او باغ پې روان یم هغه چې 40 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیوټي وي چې سهار څه ټایم راتللی بس زما خپله مرضي وي جمعه چوټي مې خپله وي اتوار مې سرکاري وي څادر مې جوخ اغوستی وي نه بیلټ وي نه وردي وي او په ټول اسکول مې ځان نه جوړه کړې بادشاهي وي چې ناست وی په کرسۍ کې لګولې مې هینډري وي نو چې نه د چا ما تخت وی نه په ما د چا آواز وی او چې ستړی مې څاروي کې ویم چې ځم چېرته استاز وی او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وی په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وی ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وی وړو چې رالپۍ راوړې د چا چې لنګې غواوې او په لو کې شاګردان را سره 20 کسه لګیا وی په زړه کې چې مې څه راتلی قبوله مې دعا وی
نو راتللی په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجاز وی او چې ستړی مې څاروي کې وام چې زم چېرته استاز وی او په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانېدو دی په تله چې وتلي 15 کیلو دی سلک ډېر زده کړی دی استاز مې د اردو دی د یو شعر تشریح نه کوي مین په کخانو دی او دا خان استاز یادومه څنګه ژوندې د مزو دی نو استاد یې لږ اوتر به دې پوه کړی په دې راز وی او چې ستړی مې څاروي کې ویم چې زم چېرته استاز وی او بس دغه اخري غزل چې د انتظار ډېوه مې مړه کړه چې ته نه راتللې نوید صاحب چې د انتظار ډېوه مې مړه کړه چې ته نه راتللې د زړه په کور کې مې تیاره کړه چې ته نه راتللې او خپلې بېوسې تنخایۍ او خاموشۍ چې تنګ کړم د ډېره سوخته مې ناره کړه چې ته نه راتللې او ستا د یادونو خاپیري چې رانه ګیر چاپیر شو ورته شورو مې ستا کیسه کړه چې ته نه راتللې او یاره پتا چې مې د پړې وړې د زور وس نه لیده جوړ ملامته مې واده کړه چې ته نه راتللې او د لیوني زړګي قرار له د ثواب په بانا ځان له مې صبر وظیفه کړه چې ته نه راتللې او بیا پکې ماله کروندې د مینې خوند نه راکه او د جنون دشته مې تاله کړه چې ته نه راتللې